السلام علیکم ورحمت الله خراغلاس میډیسن ان پښتو ویت فیاض یوټیوب چینل تا که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې خپلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو نن موږ راوړی دی یو بل ډېر بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ نن مون خبره کوو د کیسټریټ ګولو باره کې کیسټریټ ګولې چې د پوتاشیم سټریټ فارمولې ده نو دا د ګردو د پاره دي خصوصا هغه بیماران د کومو بیمارانو په ګرده کې چې کانې یا تیږه وي او هغه له هغې څخه ډېر زیات په درد او په تکلیف کې وي نو هغه کولی شي د دې ګولو په استعمال سره البته د ډاکټر مشوره هم ضرور ده خو د دې په استعمال سره هغه له دغې ستونزې څخه خلاصېدی شي نو کوم هغه کسان د هغو په ګردو کې چې تیږه وي له هغه د زیات یوریک اسید په وجه وي له زیات کلسیم په وجه وي او هغه له دغې ستونزې سره مخ وي په بدن درد وي بدن ناراحته وي نو هغه کولی شي چې د دې ګولو استعمال وکړه نو کوم کسان چې هغه په ګردو کې تیږه ولري هغه کولی شي چې د دې استعمال وکړه نو دې سره به یې کاڼې یا تیږه ختم شي او د دردونو څخه به هم په امان شي البته د دې بعضې وخت ساید افیکټ هم وي یو هغه کسان کوم کسان چې د زړه ناروغان وي هغه دې نه استعمالوي او هغه زړه ناروغان دي د ډاکټر سره مشوره وکړي د ډاکټر په مشوره که هغه بیا ورته وویله بیا د استعمال کړي د زړه ناروغان دې نه استعمالي ماشومان دې نه استعمالي او که یو عام کس استعمال که هغه ښځه او که سړی وي او په هغه له بار بار الټۍ ورځي زړه بدوالی او معده خراب شي په معده بوج ډیر شي په کولمو کې ګیس شي نو بیا د هغه هم فورا استعمال بند کا او یو ډاکټر سره مشوره وکړه په هغه په مشورې مطابق ته به استعمال کا دغه ساید افیکټ په خاص کم کسانو ته پیښیدای شي نو که دغه علامات پر راغله هغه دی به نه استعمالي نو نور دا یو ډیر بهترین ګولۍ دي او یو ملټي نېشنل کمپنی ساینټیک جوړې کړې دي پوتاشیم سټریټ فارمولې ده او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي که پرایس ته راشو هم پرایس هم د دې مناسب پرایس دی دا په 899 یا په 899 روپۍ یو ډبی دی چې په یو ډبي کې 10 ګولۍ دي نو پرایس هم مناسب دی بل یو ملټي نېشنل کمپنی هم جوړ کړی دی بل په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو ضرور نه ده چې تاسو همدا ایټم راواخلئ نو له د دې همدغه پوتاشیم سټریټ فارموله کې نورې ګولۍ دي هغه هم تاسو راخیستی شئ او استعمالولی شئ خو که یو ډاکټر سره به کې مشوره وشي هم ښه ده خو موږ تاسو ته بیا هم دغه معلومات درکوو انشاءالله او ستاسو د پیادې لپاره نو انشاءالله که بیا هم تاسو استعمال کړئ نو ستاسو په ګرده کې هغه کاڼې یا تیږه چې ده دا ورسره ختمېدی شي نو پرایس هم ښه مناسب دی په 899 روپۍ 30 ګولۍ دي د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې په ورځ کې یوه ګولۍ یا حد اقل که کاڼې تیږه لږه غټه وي نو 2 ټیمه دې استعمال شي نو انشاءالله چې دې سره به دغه کاڼې یا تیږه مکمل ورېږي او ختمه به شي او تاسو ته به راحت او سکون میلاو شي نو دې لپاره دا ډیر بهترین ایټم دی نو په ورځ کې یو ګولۍ لکه ډیر تکلیف وي 2 ګولۍ البته کله چې دا ګولۍ تاسو اچوئ نو یو کار ورسره کوئ چې دا ګولۍ په خوله کې ماتوئ مه همداسې روغه تېره کړئ اوبه ورسره ډېرې څښئ کوشش کړئ چې په عام روټین کې چې تاسو ورځ کې 1 ګیلاس یا 2 ګیلاس اوبه څښئ کله چې دا ګولۍ تاسو استعمال کړئ او استعمالوئ نو بیا هغه ګولۍ مطلب هغه ګولو سره تاسو اوبه استعمال زیات کړئ 3 ګیلاسه 4 ګیلاسه 5 ګیلاس څومره چې تاسو اوبه زیات څښئ نو دومره به زر ستاسو دا کاڼې مورېږي او دومره زر به تاسو ته فایده هم حاصله شي نو که دغسې نورې ویډیوګانې هم غواړئ نو دې دپاره زموږ دغه چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض لایک شیر او سبسکرایب کړئ انشاءالله زموږ به پوره هڅه او کوشش وي کوم هغه ایټم چې په روزمره ژوند کې تاسو ته ترې فایده وي او تاسو ته ترې فایده رسیږي هغه موږ راوړو او تاسو ترې فایده واخلئ تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ ښې چارې درته غواړو د خپل ځان او خپلې روغتۍ پوره خیال وساتئ